بیا هغه جرن المبین درته یادوم هغه پسې مې تېر هفته خبره کړې وه تېر هفته و که بل هفته نو بیا د هغه خولو خو د باړۍ خوړ دی که نه د باړۍ خوړ پېژنې د باړۍ خور چې کله راشي بجلیګور استاد به وایي د باړۍ خور دی د باړۍ خور چې کله راشي نو بس به اوس ول همده دواړه سره راوړي نو ما وی چې یاره دا سړی به څه وایي الله پاک دې ښه کړي خو چې څه به وایي خو دا بله ورځ زما یو دغې لګولې او ما هغه پسې خبرې کولې خو ده به سر داسې وړقاو او بیا وروستو خبرې وکړې په پاکې پنجابیانو پسې وکړې پنجابیان د خدای غزې غرب کې دی چې دوه ګوټه اوبه نې موږ په پنجابیانو څه کوو هسې خبره کوو خو ما پسې خبرې ونه کړې نو ما ورته بیا په هغه ساعت دوا وکړه څه مې ورته وکړه دوا نه یا الله بس صبر ولا ورکړي دا خولې سمه کړي او صبر ولا ورکړي او جنت ته یې بوځي او ما چې کومې خیرې کړي د هغې نه مې رجوع کړه ګورې ښه او الله تعالی دې دې جنتي کړي الله دې ښه کړي الله دې موږ سره محبت پیدا کړي د ظالم د زوی سره زموږ دونه محبت دی که نه هسې وایم چې اوس هم مثلا زموږ په اړه کې محبت دی د ظالم د زوی سره راځئ چې نومه له نور پې تاسو پرېږدئ نو زموږ سره دونه محبت دی چې بعضې خبرې به یې کولې موږ به خوشحالېدو خو چې په موږ راولګېد نو موږ ځکه خفه شو که نه خو زه بس الله پاک دې ښه ساتي دا د جرل المبین یادوم اوس پوه شوې که نو بس زما یې ادب کړی دی کلیپ خبرې کړي دي خو زما نوم یې نه دی اخیستی الله دې په دواړه جانه خوشحاله کړي او الله تعالی دې صبر وله ورکړي او دا خل ژبه دې الله تعالی لږه خوږه کړي پرې پوهېږې چې خوږه شو کار وی برته دا ژبه دې الله تعالی خوږه کړي الله دې دا ژبه خوږه کړي خوږه نه مراد دا نه چې دا د دې جوړ پیدا کړي تبلیغیانو خبره چې جوړ پیدا کړي چې توړ پیدا نه کړي نور د الله جنتي کړي زه بس